د دې پیج نه چې ایو کې پی کارنر دی یومر خور دی یغه نه دا پیجینه دا پوسټینه وشول چې مولانا یونس چې په دته یو تخلص ورکړای و چې چاته پته نه و او ور سره درې نور ملګری دغه د پاکستان ادارې اوویشتل خو چې کله کومه ارچکسو په سوشل میډیا باندې دا خبر پیلاو شو چې مولانا یونس خو چې کیم و دا یو بګناه سړی و دا یو غریب سړی و یو عالم دین و بیا هیچا یې غزي مورانه وخوستله او چې کله یې دا یې وړه واته یې د پلور ته دا ویلي دي چې میز د سی ټي ډي ولي یعنی دغه خلکو که د سی ټي ډي ول دي که د ایم آی ول دي که د پولیس د امن کمیټې ول دي دا ټول د دې خالتای میژو دغه احتجاج په ذریعہ سره د ټول کوم په مشوره سره میز دغه ریاست نه دغه مولانا صاحب د دغه قتل تحقیقات ته وشي یو هفته ټیم د حکومت وسکشیا شو چې د راون اتوار رسا کده ملک نصیب خان چې کیم قاتلون دي چې پوس پالی خله په چک پوس کې موجود دي دغه مولانا یونس چې کیم قاتلون دي یا د میش په ډرون کې چې کیم زخمیون کیږي یا د کیم می شهیدون کیږي دا ته انصاف نه کوي دغه قتلون ته سازون نکړه ورو د راون د اتوار په ورځ به ان شاء الله میجو یو ځل بیا غو قدم خولي زه نور خبره نه کو خو صرف کوم ته یو خبره کو چې کومه میشتوس د پردې خلک نه ګیله کو چې پلونکې سیاسي پارټي په مو باندې نه ژغیږي پلونکې حکومت په مو باندې نه ژغیږي پلونکې انتظامیه په مو باندې نه ژغیږي کومه ته ځن خپل وپېژنه ته خپل یو اتفاق وکړه یو ژغ چکه چې کله تو اتفاق کړی و تو اتحاد کړی و دغه ته ته وزیر لار غلی و دغه ته د ایسای کارنل غلی و دغه ته د بریګیډیر غلی و خو چې تنن به اتفاق شوی ته ډارېدلی یا ته او صلاح د متشابه تو څوک پښتنه نه نن ته یو فیصله وکړه نن ته یو فیصله داسې فیصله وکړه چې که په نن نه پاسه د مو بېګناه سړی په ډرون کې ولګېده په ماټر ولګېده یا په چک پوسټ باندې وویشته تر یغ وخت رسوي میز نه شخوي چې تر څو پورې یغ ته انصاف نه وي میلاو شوی چې تر څو پورې یغ قتلون ته سزا نه وي میلاو شوی دغه کیسې چې څرنګه میشتوس د خپل ژوند د تیرول د پوره هر ورځ منډې تراپې وایي چې څرنګه میشتوس ته هر ورځ لوژر سي او هر ورځ میشتوس خورو کی نو دا نمونه د مستقل امن د پورا دا مسالې ور دریمي د مستقل امن د پورا میشتوس ار ورځ چگیږي ار ورځ فریاد کی ار ورځ ژړو کو ار ورځ اتفاق کی نو هغه ورځ بیا لره نه دو چې میشتوس خپل کوم ته خپل وطن ته شاورز وروړي ډیر مننه ډیر شکریا